السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مګر خدای تعالی دې وکړي چې ټول به روغ جوړ یاست. څنګه کولی شو یو خوندور پروژه درته راوړې ده. راځه اول پروژه رانوم، د هغه څخه وروسته پاتې بیا خبرې په وکړو. پروژه رانومه، تر هغه پورې به ویډیو ودرم. ښه نو پروژه خلاصېږي، لږ صبر کوو. ګورې ملګرو، زه خلاصوم. د زړه په تل کې تاسو وګورئ چې شعر چالان شولو او له شعر سره دلته ښکته دغه لیکنه هم راغله. دغه خیر ما وکړه، دغه ښکته لیکنې سره لیکنه هم ورسره راغله. لیکنې د شعر سره داسې لیکنه ښکته ورسره راځي، یعنې ویونکی شعر چې شعر سره ښکته لیکنه هم پسې راځي. نو دا څنګه جوړولی شو موږ په سکیچ ویر کې؟ دا په زیاتو کاریالونو نورو کې هم وي. نو راځو لومړی به تاسو دلته راسئ. ګورئ ملګرو، په دې پروژه کې ما هر څه درته راوړي دي چې تاسو څنګه کولی شئ دغسې یو لیکنې کاریال جوړ کړئ، چې مطلب شعر باندې کلیک وکړئ، له شعر سره ښکته داسې لیکنه هم راځي، هغه پسې ویل کېږي او دغسې تاسو ورته ګورئ په خوندور ترتیب سره. نو د ټول د مخه ما د کاریال کې تاسو ته یو څو جوابې راوړي دي. لومړی خو دغه جواب ده، یوه دغه ده، یوه دغه، او دغه څخه وروسته دلته دغه چې دی دا یې کنټرولوي، مطلب دغه چې هغه لیکنه دغه کوډونه په دې به کار نه لري، په دغه باندې به هم کار نه لري. دغه ته به راسئ، دلته چې کله راغلی ملګرو په دې کې به نور کار نه لري. اوس نو دلته ګورئ دغه رنګ چې ده د سر دی د بکګراونډ دی. چېرته تاسو بکګراونډ هر رقم رنګ غواړئ هغه رقم ورته وټاکئ. ما وایټ اینډ سپین ورته ټاکلی ده. او دغه هم مطلب د لیکنې رنګ ده چې کوم فلحال ده، او چې کله مطلب کوم ځای ته شعر رارسېږي د هغې لیکنې رنګ دې څنګه کېږي، مطلب زه ورته وایم چې هغه دې څنګه کېږي، شین کېږي. هلته مې بلاک ورته لیکلی ده. دلته تاسو رنګونو نومان هم وربدلوی شئ. د هغو څخه وروسته ښکته دلته راځو. لومړی چې کله د لیکنې سایز دې څنګه وي، 45 وي، او څنګه دې وي، نارمل دې وي، رنګ دې څنګه وي، نارمل وي. چې کله هلته رارسېږي مو ورته وایي چې ښه صاحب نارمل رنګ دې وي. له هغه څخه وروسته دلته پونټ ورکول کېږي. پونټ به له اسیټ برخې څخه ورته راواخلئ د پونټ په فولډر کې، او د خان په نوم سره ما پونټ ورته کړی دی. او د دې سټایل څنګه وي، سټایل ما ورته ویل چې نارمل دې وي په سر کې. او چې کله وروسته مطلب شعر کومې لیکنې ته راورسېږي د هغه دې لومړی 50 سایز وي او بولډ دې وي دغه سټایل یې، او پونټ یې د 57 په نوم سره سي ورته. نو دغه تاسو وربدلولی هم سئ، یا مطلب بل چیز ته هم اړولی سئ. چېرې تاسو غواړئ چې بل پونټ ورکړئ، مطلب پونټ بدلولی سئ. دلته تاسو هر پونټ راواخلئ، نو دلته پونټ ورکول کېږي چې کله لیکنه دغه رقم وي، یعنې شعر کوم ته ورورسېږي نو د هغې پونټ دغه رقم شي. او دلته سټایل هم بدلوی سئ، او دلته مطلب دا رنګونه دلته یې سایز، او دغه ځای کې هم سایز. نو دې ځای څخه به ووځئ یا داسې وکړو بېرته. اوس نو چې شته په کار ده موږ ته لومړی دا په اسیټ برخه کې ما پونټ راخیستی دی، پونټ په فولډر کې 2 پونټونه دي. تاسو به دلته نور پوره غشتې ټول به لرې کړئ. دلته به راو په نوم سره یو دغه ورکړئ، فولډر. له هغه څخه وروسته یې ویډیو درو ملګرو. نو دلته به دا فولډر جوړ کړئ د راو په نوم سره. دلته به تاسو ملګری یو دغه فایل راواخلئ. په دې فایل کې لیکنه لیکل کېږي. نو د دې لپاره به تاسو له پلی سټور څخه دغه اپلیکیشن را ډاونلوډ کړئ. زه یې درښیم دغه اپلیکیشن. دغه اپلیکیشن به تاسو ډایل کړئ LRC، بیا به داسې هغه مارکر دا به چې کله تاسو ورکړو نو دې ته به ورسېدونی. په دې کې فلحال ما دغه 2 فایلونه یوازې جوړ کړي دي، یو دغه ده مطلب یو دغه. تاسو به په دغه ځای کلیک وکړئ، دلته مطلب یو نوم ورلاره وکړئ، مطلب زه ورته لیکم چې خان یو چې چې به راسئ بیا په دغه ځای به کلیک وکړئ. دلته به اوس تاسو ملګرو ګورئ که دلته غواړئ چې ویډیو ته دغه ورکړئ، نو ویډیو ته هم ورکولی شئ. که غواړئ شعر ته، زه ورته وایم چې شعر ته ورکوم، مطلب دغه ده. نو تاسو به فلحال دلته مطلب کوم شعر ته چې غواړئ دا لیکنه ورکړئ را واخلئ. اوس مطلب ما ورته زه دې ته ورکوم. ښه نو ملګرو ګورئ کله مو چې دغه ورکړلو نو د دې څخه وروسته به راسئ. شعر خو دلته ولیکل شولو، شعر به ټول شاته کړئ.
نو تاسو به له سره بنا په کوئ. زه ورته وایم چې لومړی توري دي مطلب دغلته چې شي ده د امت د تنبیه زنګه، دا به ورته ولیکو د امت د تنبیه زنګ. له هغه څخه وروسته ګورئ د اذان نه چې شروع کېږي نو دلته ګورئ د بټم چې دا وښیي ښکته نورې څو اضافه کېږي دغسې. نو زه بیا دغه ورته وهم، په دغه هغه به کلیک کوئ ورته. ګورئ دلته د اذان خوږه آهنګ آهنګه داسې طریقه پسې بیا کوي، یعنې له صفر څخه چې دغه امت ته تنبیه زنګه شروع شي چې کله 3 ثانیو ته راورسېږي له هغو څخه وروسته د اذان خوږه آهنګه او چې کله دا به لږ راشاته کړو دغه شپه خو تا سهار کړی سبا کړک سهار ده. نو زه ورته وایم چې د 3 ثانیو څخه وروسته دې څه شي ښه و دغه څخه دې وروسته دغه شپه خو تا سبا کړه، دلته به هغه پسې ولیکئ. همداسې یې کته پسې اضافه کړئ، مطلب دغسې. نو چې کله هم ټول دغه وکړو نو بیا به راسئ په دغه ځای به کلیک ورته وکړئ دغلته، نو دا به سیو شي. نو چې کله سیو شو له هغه څخه وروسته به تاسو له دغه برخې څخه راواخلئ، په دغه فولډر کې به سیو سوی د ډاونلوډ برخه کې دغه فولډر ده، دلته به سیو سوی نو دې ځای څخه دغسې راواخلئ. نو یوازې دغه اپلیکیشن ته ضرورت، نور هېڅ شي ته هم ضرورت نشته ملګرو. او په دغه برخه کې کنکریر برخه کې دغه څو دغه مال اخیستي دي دا بلاکونه، دا یوازې د هغه د سټایل لپاره دي. یو دغه کوډ ته ضرورت ده دغه ته، ځکه چې دې کې د هغه فایل نوم لیکل کېږي راو او دغه هم د فایل نوم ورته ولیکئ دلته. او پسې راتېر سره نور نو مطلب دغه ته هېڅ ضرورت نشته، یوازې دغه پکار دی. خیر دا ما د سټایل لپاره اخیستی، که تاسو یې راخلئ راواخلئ دغه بلاکونه په دغه ځای کې دي، دغه بلاکونه دي. دا یوازې د هغه چې شاوخوا تاویږي دغه د ډیزاین لپاره دي. په هغې کې مطلب یو دغه بلاک د سر بلاک په دې کې صفحه ورته انتخابېږي، دغلته مطلب ډیزاین ورکول کېږي. ما دغه ډیزاین ورکړی دلته هم په کوم ویو کې تاسو غواړئ چې هغه وکړئ، او په دغه ځای کې هم کالر مطلب رنګ کوم رنګ ورته انتخابوئ، او دلته میډیا پلیر بس هغه ورته انتخاب کړئ چې دغه یې کړئ. او په دغه ځای کې یوازې په اکسټرا کې به دغه مور بلاک چې ده دغه به پکې کېږدئ، د سر والا چې ده هغه. نو که دا پکې کېنږدئ یا کېنږدئ دومره مهمه نه ده. نو تر نورو ویډیوګانو پورې ښه وخت ولرئ. د خدای په امان. او د ویډیو د پروجیکټ لینک چې ده هغه په ډسکریپشن کې درته اچوم. او خدای دې وکړي چې په ویډیو مې سخت خلاص شوی. تر نورو ویډیوګانو پورې ښه وخت ولرئ. د خدای په امان. چینل ضرور سره سبسکرایب کړئ تر څو زموږ نورې ویډیوګانې تر تاسو پورې در ورسېږي.